زمارونو دنیا روانه ده ګوري قسم په خدای نن خلق په بل طرف روان دي د سوشل میډیا دور دی د موبایل او د نت دور دی خلق په بل طرف باندې روان دي او داسې خلق راوتی دي د انجیوز په شکل کې داسې دفترې جوړې کړې دي او داسې خلق راوته دي چې هغوی غټ غټ خلق خلاور خلق جباور خلق لیډران خلق په پیسو علي په بیه خو پیسہ والا ورکي گاڑی م ورکي بنگلا م ورکي دولت م ورکي فیسیلیټیز م ورکي او څه خپل زهر وته په ذهن کې ورواچي چې دی خدا قوم مشر د کدا یو می واغ ټول قوم زما دی بیا دی خدا دی پاټه مشر د کدا یو می په بیا واغشت ټول پارټي زما ده دی خلک خلاور د جبه اشتا کدا خلاور می په جبه واغ په بیا واغشت نو دی بلګي یو دا بیانونه بځه په ځای کوي دا ټول بزماشي دی خو په میډیا لګیا دی او تیز دی فالوورز ډیر دي او په میډیا مرګري ډیر دي نو کدا یو می په قبضه کې واغشت دی بزما د بيدینی خورای نو یو خو پیسې واغشت نو کم بختو مونږ ته پکې سمېلو شو او بیا د الله په مقابله کې به موټر خوښوم د الله په مقابله کې به پیسې خوښوم او د الله په مقابله کې به بنگله خوښوم قسم په خدای چې دا د ټول دنیا دولت یو طرف تکا او د رسول الله مبارک یو اختبل طرف تکا دا ټول ارسه یو خواکا او د حضور پاک ناموس او عزت بل طرف تکا دا ټول ارسه یو طرف تکا او د الله ذات سره خپل مين او تعلق بل طرف تکا خلق بکم طرف روان دي کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله گیله کوي کلا خبردار بل تحبون العاجله د دنیا دا لکشه چې دا په منډه د لمخه لار روان دي دا مخواخ دي قضا خوخه ده بچی خوخ دي دولت خوخ دي بنگله خوخه ده موټر خوخ دي نو خوخ دي ګناه پکې نشتا خو تذرون الاخره اخرتم پرېغو اخرتم په دوړه او که دنیا مو وی د خدای نه بغیر خو جنت تیریږي د مونږ ټولو شته بچی خو مونږ د خدای نه غواړو مالم غواړو دولتم غواړو بنگلا او موټر هر سړی غواړي او رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله چې خدای د نه ير نه کی هغه د دنیا خزه او بچی او دولت او بنگلا او کارخانه او موټر چې خدای د نه ير نه کی د خدای لوی نعمت دی او کدا سيزونه د نه خدای ير کی نو کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره